بدلون د پولیس رادیو سلسله واره ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په 13 برخه کې تاسو واورېدل چې زبیر او اجمل غوښتل چې خانه ونیسي او خپل دیری ته راولي، خو په دې وخت کې قومندان راغی او خانه یې له زبیر او اجمل نه خلاص کړ. اوس به دا واورو چې قومندان او ګلدین د خاني سره څه کوي. ښه قومندان صاحب، د خاني سره اوس څه کوو؟ وهو یې او که نه، که یوازې پوښتنې ترې کوو؟ نه، د قانون له مخې قانع اوس متهم بلل کیږي. پولیس د تورن د وهلو حق نه لري، باید په نرمه معلومات ترې واخلو. په نرمه خو څه ووایم که دا سړی داسې په اسانه رضا شي؟ هغه وایي چې کږه خلو په څوک سمیږي، نو خانه هم په رضا د قانع کېدو والا نه ښکاري قومندان صاحب. نه ګلدینه، موږ نه باید یو غیر اسلامي او غیر شرعي کار ته جواز جوړ کړو. موږ ته چې څه قانون اجازه راکړې ده باید هماغسې وکړو. سمه ده قومندان صاحب، څنګه مو چې خوښوي. ښه نو هله اوس خانه یې راوله. سمه ده قومندان صاحب، دا دی لاړه. والا زه هم حق حیران شوم چې خاني سره څنګه د غلا سامان ګیر شوی. دا خو پخپله هم له غلو نه زیانمن شوی و، او اوس د سره څنګه د غلا سامان پیدا کیږي. هرومرو یو څه کیسه شته. دا دی واخله قومندان صاحب، دا یې هم خانه. سمه ده، خانه یې دلته په دا څوکۍ باندې کښېنه او ګلدینه ته ورځه، د یو ساعت لپاره موږ یوازې پرېږده. سمه ده قومندان صاحب. ښه خانه، اوس ووایه د قدوس ماما د اوبو ماشین دې ولې پټ کړی و او نور دې څومره شیان غلا کړي؟ قومندان صاحب محترمه، نه مې د قدوس ماما نه د اوبو ماشین پټ کړی او نه مې د بل چا نه کوم بل شی پټ کړی. څه پوه شوې؟ نو بیا ولې تا سره د اوبو ماشین ګیر شوی او په دې هکله څه وایې؟ آیا قدوس ماما دروغ وایي؟ نه، هغه دروغ نه وایي او نه زه منکر یم چې د قدوس ماما نه غلا نه ده شوې. د قدوس ماما نه د اوبو ماشین غلا شوی، خو ما نه دی غلا کړی. څه پوه شوې؟ نو ماشین چې له تا سره ګیر شوی، نو دا بیا څنګه خبره ده؟ او بله دا چې په دې هکله شاهد او ثبوت هم شتون لري. په جمال دوکاندار د اوبو ماشین خرڅولو او قدوس ماما خپل ماشین پیژندلی. قومندان صاحب، د هر څه منم او هره خبره مو رښتیا ده، خو ما ماشین نه دی پټ کړی. څه پوه شوې؟ نو چې تا نه دی پټ کړی، نو بیا چا پټ کړی؟ ماشین اصل کې دلبر پوډري پټ کړی و، ما ترې په بیه اخیستی دی. بس څه پوه شوې؟ په دې خو ته هم پوهیږې چې په یو چا باندې تور پورې کول څومره جرم دی، او که بیا هم خپله خبره د ثبوت ته ونه رسوله، هرومرو به مجازات کیږي. نه قومندان صاحب محترمه، ولې به دروغ وایم؟ تاسې د دلبر پوډري نه پوښتنه کولی شئ. څه پوه شوې؟ ښه نو موږ ځو دلبر پسې، ته به تر هغې همدلته یې تر څو موږ دلبر راولو او ستا د وینا تصدیق ترې واخلو. قومندان صاحب، تر څو تا راته د خوځېدو نه وي ویلي، تر هغې زه دلته نه خوځېږم. څه پوه شوې؟ ګلدینه و ګلدینه، ځان تیاروه چې بل نفر په نیولو پسې ورځو. سمه ده قومندان صاحب، آماده یم. السلام علیکم جمال خانه. وعلیکم السلام. ستړی مشه ملک صاحب. خیر یوسف جمال خانه، څنګه د دکانداري دی؟ ولا د خدای تعالی شکر دی، بس ژوند دی روان دی. ته وایه څنګه دې راپېښه کړې؟ زه خو نو په کلیوالو ګرځم او د غمجنو غمونه تلم راتلم، ځکه د یو ملک په توګه مې دا دنده ده. رښتیا خبر یې چې د قدوس ماما چې ستا اوبو ماشین چا پټ کړی و؟ نه یم خبر چا پټ کړی و. غل ګیر شو؟ څه غل خو ګیر نه شو، خو البته وپېژندل شو او قدوس ماما هم پوستې ته په همدې خاطر لاړ چې قومندان صاحب خبر کړي. ما ویل د یو ملک په توګه به ته ترې خبر یې، خو حیران دې ته شوم چې لا تر اوسه خبر ولې نه یې. یاره جمال خانه، د کلیوالو دومره لانجې دي چې دې خبرې ته وزګار شوی نه یم، خو تا تر اوسه د غله نوم وانه خیست. غل خو یو داسې نفر دی چې زما بیخي باور نه شي، او که یې تا ته ووایم نو ته به هم باور ونه کړې. د اوبو ماشین خانې سره و. څه شی؟ خانه او د ماشین غلا؟ دا څه وایې جماله؟ ده ته به غلط شوی. که لیدلی مې نه وای نو زما هم باور نه کېدو، خو ظالم په ما د اوبو ماشین خرڅاوه.
چې په دې وخت کې قدوس ماما راغی او خپل د اوبو ماشین یې وپېژندو، خو تر څو چې مې خانې ته فکر کاوه سړی تښتېدلی و. هسې د قدوس ماما ظلمونو ته چې ګورې نو خلک پرې ملامت هم نه دي. ته ګوره چې د اسلم سره کوم ظلم راخیستی. خدای دې خیر کړي. اسلم باندې څه شوي او د څه شي ظلم ورسره شوی؟ هغه بیچاره خو څو ورځې وړاندې له مسافرۍ نه راغی. همدغه کنه چې هغه مسافر شي نو قدوس ماما ولګیږي او د اسلم د ځمکې ډډې ته خپله پوله ووهي. هغه بله ورځ اسلم لګیا و د قدوس طرف ته یې پوله وهله، خو ما منع کړ. ما ویل دا کار مه کوه، خو شیطان له انسان سره مل دی، یو ورځ به ترې لانجه ورته جوړوي. ولا نو بیا خو قدوس ماما هم سم کار نه کوي. باید موږ او تاسې پوه کړو، خدای مه کړه کومه لانجه ورته جوړه نه شي. که رښتیا درته ووایم نو زما سره هم تل دغه سودا وي، خو قدوس ماما سرزوره انسان دی، هیڅ د چا خبره پرې تاثیر نه کوي. ځه که زما طرف ته قدوس ماما راغی نو پوه به یې کړم چې اسلام نه واوړه. زما خبره خو پرې د ټوپک ډز لګېږي، البته که ستا یې ومنله نو ښه به شي، خو څومره چې زما تجربه ده نو دا وړی به شړی نه شي. نا امیده کېږه ما ملک صاحب، موږ به خپله خوارۍ کوو، باقي د رب رضا ده. ای جمال خاله، هسې نه یم لګیا، زه له تجربې نه درته وایم، خدای دې خیر راپېښوي. واه واه څومره ښایسته چرګه ده، سمې پیسې به راته وکړې، خو چې اوس ځان راګیر کړي. دیوه ای چامزم ای ونیواله. وی الله دا خو شرمول کوي که نه، ته سمه چې لستون یې ونیسم. دا څوک یې والکه دا څه کوي؟ ته پکې څه وایې؟ دلبره بچه تخته کنو نو ګیر کېږي. چېرته ځې ځوانه؟ دا زما چرګه دې کومې خواته روانه کړې ده؟ ته پکې څه وایې؟ دا چرګه خو زما غېږې ته څنګه راغلې لکه چې په ما د مور مینه ماتوي. زه خو ګوره د چرګو او چرګوڼو خیرخوا یم. ستا غوندې که بل خیرخوا پیدا شو نو له کلي به ټولې چرګې ورکې شي. ته پکې څه وایې؟ نه قدوس ماما پرې مې ده، زه خو چرګې نه پټوم، خو د دوی ما سره مینه ده، پرې مې ده. ته صبر چې دا مینه یې درته وښایم. الله مړ دې کړم، قدوس ماما مړ دې کړم، وار مه کوه. قدوس ماما مړ دې کړم. صبر صبر قدوس ماما، دا ولې وهئ؟ غل صاحب قمندان مې نیولی، نه رښتیا قمندان صاحب غل مې نیولی او په موقع مې نیولی. ته پکې څه وایې؟ بس قدوس ماما نورې مه وهه، بس موږ ته یې پرېږده. ګلدینه زر شه لاسونه یې ولچک کړه. سمه ده قمندان صاحب. قمندان صاحب اصل کې قدوس ماما غلط شوی، زه چرګان نه پټوم، چرګان راسره مینه لري او خپله خوښه باندې زما غېږې ته راځي. اوس خو زه دومره ظالم نه یم چې غېږې ته راغلي مېلمانه وشم. دا خو به پسته کې درته اندازه ولګي چې تا چرګې پټې کړي او کمینه در سره لري. ما خو یوازې د خاني نه شکایت درلود، دا خو بل غل هم پیدا شو. ته پکې څه وایې؟ قدوس ماما د خاني له وینا څخه داسې معلومیږي چې هغه غل نه دی او غل همدغه دلبر دی، ځکه خانای وایي چې ماشین هم دلبر پټ کړی دی. بیا خو یې چې پرېنږدې قمندان صاحب. قدوس ماما ته بېغمه شه، له ده سره موږ پوهېږو چې څه وکړو. اوس موږ درنه ځو